دویم مطلب دا دی چې من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام. ظاهر د حدیث مطلب هغه دا دی چې څوک په شکی شیزونو کې واقع شو دته به سزا داسې میلاویږي لکه دی چې په حرامو کې واقع دی. ځکه ستا خو د دلیل هغه طلب دی ونه کو چې یاره دا به حلالي که حرامي، خپل خواهش پسې لاړې. د دې وجې نه د شبهاتو او د شکی شیزونو نه به مسلمان ځان بچ ساتي. نبی علیه صلات وسلام بیا یو مثال بیان کو. په بعضو روایتو کې راځي چې نبی علیه السلام داسې وویله اضرب لکم مثلا، تاسو ته یو مثال بیانوم. وی کالراعي یرعى حول الحما یوشک ان یرتع فیه. یو شپونکی دی خپلې ګړې بزې ورسره دي، هغه د پردي پټي په پولو باندې خپلې ګړې بزې څروي، ورنږدې کوي. او خيار او حلال خور شپونکی هغه دی چې د پردو د پولو نه خپلې ګړې بزې ډېرې لرې وساتي، خو چې دی دې پولو ته رانږدې کېږي نو قریبه ده چې دا ګړې به دې پټي ته وراوړي، لږ ورو ورو به نږدې کېږي، اخر به دې پټي کې واقع شي. بیا نبی علیه السلام وویله الا وان لکل ملک حمن. د هر بادشاه دپاره یو قلا وي، یوه پوله وي، یوه دفاع وي. حما معنا دا ده چې د بادشاه دغې پولې ته سړی نشي راتلی د بادشاه د اجازې نه بغیر، بس دونه به ځي نور به وراخوا نه راځي. نو الله رب العالمین هم د بادشاهانو بادشاه دی. د الله پولې څه شی دي؟ الا وان حما الله محارمه. د الله پولې هغه حرام شیزونه دي، د حرامو ته مه نږدې کېږه. قرآن کې الله داسې فرمایي تلک حدود الله فلا تقربوها تلک حدود الله فلا تعتدوها. دا د الله پولې د دې نه مه ورتېرېږه، دې ته ورنږدې کېږه ومه، هسې نه په حرامو کې واقع شي. دا مثال نبی صلی الله علیه وسلم بیان